د عقیدې مسأله یا سجده کول یا بیل الله جل جلاله د بل چا پر نامه حیوان حلالول یا نظر ایښول. نهم، د مخلوق امر د الله جل جلاله تر امر د مخه بلل. لسم، د یو چا په وړاندې هغه ته سجده کول یا لکه مجسمه بې له حرکته درېدل. یولسم، د ښو خلقو او بزرګانو د زیارتونو دونه احترام کول لکه د کعبې شریفې یا د هغوی پر قبرونو طواف کول. دولسم، د دنیا کاروبار ګټه او تاوان د ستورو له تاثیره بلل. د ښې او بدې ورځې پوښتنه کول. یوه میاشت یا یوه ورځ نحس یا بدمرغه بلل او بدفعلي کول. دیارلسم، د یوه بزرګ سړي نوم ورد او وظیفه ګرځول. څوارلسم، داسې ویل که الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه و آله وسلم وغواړي داسې کیږي. دا نه دي صحیح، بلکې هر څه چې الله جل جلاله وغواړي هغه کیږي. پنځلسم، د یو چا په سر یا د هغه په ځان سره قسم یادول. شپاړسم، د پلار، ورور یا نور دوستانو عکس، تصویر او انځور د برکت په نیت په کور یا جیب کې ایښول او بیا د هغه تصویر تعظیم او احترام کول.